د ډیورنډ تورې کرښې ته مې یو څه لیکلي. ارشاد یاره په مینه یې اورو. لرې یم له یاره ګرځومه سترګې ډنډ، خدای دې پاتې مه کړه تورې کرښې د ډیورنډ. وای یاره وای یاره. هو راته یادېږي خو درتللی نشم تا ته، دواړه یې سار شوي یو یوې او بلې خوا ته. زه چې دواړه پورته کړو لاسونه خپل مولا ته، لرې چې دا لویه فاصله کړي او دا خنډ، خدای دې پاتې مه کړه تورې کرښې د ډیورنډ. یا چې ماښامۍ د رنګارنګه پېښور وای، یا وای سپینې واورې د تیرې د غرونو سر وای. هیڅ پروا یې نه وه که بیا تږي که نهر وای. تا ته که پکتیا یادېږي ما ته ملکنډ، خدای دې پاتې مه کړه تورې کرښې د ډیورنډ. او زار دې مورې غلې لرې کېږي به دا ښار، غاړې ته دې اچوي د سرو ګلونو هار. سوچ یو پښتون وي کوي بل او یو سار، بیا به دومره لرې نه یو به سره لنډ، خدای دې پاتې مه کړه تورې کرښې د ډیورنډ. ډېر بهترین دی یاره، ډېر ښه. سر صاحب نږدې یارانو تنها پرېښوم نه مردې کېږي، ولې له ما سره دوه مخې پالیسۍ کېږي. غربت او ورک شې ستا له لورې ګډوډي کېږي، په روغ سړي باندې ګمان د لیونۍ کېږي. او سر صاحب د وروستۍ برخه کې دې بیا هم کوم څه تازه درسره وي درڅخه اورې. مننه. څو بیتونه دي چې زه له خپله ځانه ورک یم ځان له مانه، زه له خپله ځانه ورک یم ځان له مانه، خدای زده کومې خواته تللی یم له ځانه. اوس که سمه وي که غر مهمه نه ده، چې را پرېوتم د مینې له اسمانه. او دا چې نن یې په خنجر یم وهلی، په ګل ویشتی وم همدې خلکو له شانه. دا بیا م اورې. دا چې نن یې په خنجر یم وهلی، په ګل ویشتی وم همدې خلکو له شانه. او که ایمان جوړ شي له خپله زړه دې باسم، دومره ډکې سترګې تللی یم له تا. یاد صاحب غزل داسې دی چې خدای لرو مټې لرو ورور لرو، خدای لرو مټې لرو ورور لرو، څه چې کوو نو موږ یې زور لرو. او هسې خیال په بنګو نه ساتو، سترګو سره د سترګو تور لرو. بهترین دی یار. ساړه دې وي غم به دې تود ساتو، زړه کې د چا د مینې اور لرو. او یو پښتون چاته وی وژنم دی، زما یې څخه ښکلې خور لرو. دا بیا یو پښتون چاته وی وژنم دی، زما یې څخه ښکلې خور لرو. یو ستا بېلتون خانه خراب نه دی، داسې سلګونه غمه نور لرو. یو ستا بېلتون خانه خراب نه دی، داسې سلګونه غمه نور لرو. مور خو وطن و او لیلام مو کړ، بیا چاته ونه وایئ مور لرو. مور خو وطن و او لیلام مو کړ، بیا چاته ونه وایئ مور لرو. سترګې دې واړوه قربان دې شم، موږ پښتانه یو د دې پور لرو. سترګې دې واړوه قربان دې شم، موږ پښتانه یو د دې پور لرو. نو یو اوسار دې پکې هم خوښ وي، څو لیوني چې کور په کور لرو. یاد صاحب غزل داسې دی چې مکمل ژوندون یو سړي ته تیر شو، خو پروا یې نشته ښه سړي ته تیر شو. مکمل ژوندون یو سړي ته تیر شو، خو پروا یې نشته ښه سړي ته تیر شو. خوښي څه وه خو کلونه پس یو زنګ و چې زما خوښ و هغه سړي ته تیر شو. خوښي څه وه خو کلونه پس یو زنګ و چې زما خوښ و هغه سړي ته تیر شو. اوس په کومو سترګو ماته را روان دی، اوس په کومو سترګو ماته را روان دی، چې له مانه یو نه سړي ته تیر شو. قربان شم. اوس په کومو سترګو ماته را روان دی، چې له مانه یو نه سړي ته تیر شو. ته وا داسې خوندور ژوند و زموږه، خو یو ښکلی وړاندې سړي ته تیر شو. مینې بې مطلبه کوم سړي پاللې، یو اوڅار و له هر څه سړي ته تیر شو. ډېره زیاته مننه اوسار صاحب چې زموږ بلنه مو قبوله کړه او لیدونکو ته مو دغسې خوږه مست شعرونه وړاندې کړل. نو بیا هم مننه لیدونکو. دغه پروګرام تاسو ته د اسماعیل ښکلا غاښونو کلینیک د ډاکټر تحسین الله په ملي ملاتړ وړاندې شو. نو دا و د اوسار صاحب سره یو کوچنی شانتې ادبي بنډار. تر بل دغسې بنډاره موږ په دعاګانې کې یاد ساتئ. کمرې په برخه کې رشید درڅخه اجازه اخلو. ښه وخت او ښې چارې.